د اشغال د پای ورځ د زمري د میاشتې 24مه د نړۍ ملتونو ته څه پیغام لري؟ 3 کاله وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو وکولی شول چې د زمري میاشتې پر 24مه نیټه هیواد کې د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو سازمان اشغال ته د افغانستان لپاره له ویاړ او غرور او اشغالګرو لپاره له شرم څخه ډک د پای ټکی کیږدي. مبصر ویلي باید ووایم چې افغانانو د ازادۍ د خوند ترلاسه کولو لپاره 20 کاله مبارزه وکړه او د سرونو په نظرانه کولو سره یې دغه ویاړ ترلاسه کړ. د مبصر په اند د افغانانو دغه بریا نړۍ ته له ځان سره ډیر پیغامونه درلودل چې دلته به ورته لنډه کتنه وکړو. لومړی د افغانانو دغه مبارزې د 3یم ځل لپاره نړۍ ته وښوده چې دا ویاړلی ملت د پردیو تر قیادت لاندې ژوند غلامي او عین مرګ بولي او هیڅ کله نه تسلیمیږي. نو د نړۍ نور ملتونه هم کولای شي چې د افغانانو له سرښندنو درس واخلي او هیڅ کله پرې نږدي چې پردي جغرافي فکرونه او سیاستونه اشغال کړي. دویم، د اسلام مبارک دین موږ ته خبرداری راکوي چې کفار هیڅ کله د مسلمانانو دوستان نشي کېدلی او دا مسله د تاریخ په اوږدو کې لکه لمر داسې روښانه شوې ده. نو د نړۍ مسلمانانو ته پکار ده چې د افغانانو په څیر د یو مشخص پلان له مخې خپلو ګټو ته په کتو له دوی سره اړیکې وپالي او د اشغالي نښو نښانو په صورت کې یې پر وړاندې ودرېږي او تر مرګه له خپلې جغرافیې ارزښتونو او سیاست څخه دفاع وکړي. دریم، که څه هم په ځینو افریقایي هیوادونو کې د لویدیځ او په ټوله کې د اشغالګرو ټغر په ټولېدو دی، خو د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته چې په یو ډول په سیاسي، پوځي، اقتصادي او نورو برخو کې له اشغال څخه کړیږي په کار دی چې لاس په کار شي او له دغه پیغور څخه ځان خلاص کړي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې راغلي هو افغانانو په تیرو 3 کلونو کې له ژوند څخه خوند واخیست او تر ډیرې اوږدې مودې وروسته د یو مرکزي حکومت خاوندان شول او دا مهال په ډیر غرور سره د نړۍ د څو محدودو خپلواکو هیوادونو په څیر خپلواک ژوند کوي.